د روسیې د دفاع وزارت وایي 4 اوکرایني جنگي الوتکې 2 چورلکې او څو کروز توغندي چې د کیف لخوا پر روسي ځواکونو کارول شوي وو کشف او له منځه وړل شوي. اوکراین هم ویلي چې د روسي توغندیو د له منځه وړلو ترڅنګ په باخمود سیمه کې د دغه هیواد د ځواکونو پر پوستو بریدونه کړي. په دې وضعیت او په داسې حال کې چې اوکراین له لویدیځ څخه پوځي مرستې ترلاسه کړي، د روسیې د دفاع وزیر د دغه هیواد د پوځي تولیداتو پر زیاتوالي په تیره بیا د S-300 او S-400 دفاعي توغندیو چې د جنگي الوتکو او توغندیو د له منځه وړلو لپاره کارول کیږي ټینګار کړی. زه له دې فابریکې لیدنه کوم، ګورم چې کارکوونکي د نویو تولیدي مرکزونو جوړولو په حال کې دي چې په 2-3 میاشتو کې به فعالیت پیل کړي. تولید باید ژر تر ژره زیات شي. په همدې حال کې ټاکل شوي چې نیټو ډیر ژر د 25 هیوادونو د لسګونه زره سرتیرو او 250 جنگي الوتکو په حضور خپل ستر هوایي تمرینات پیل کړي. دا تمرینات شمالي او بالتیک سمندر ته نږدې چې د روسي پولو ته څیرمه موقعیت لري ترسره کیږي. خو نیټو غواړي ټینګار وکړي چې دا تمرینات یوازې دفاعي دي. موږ په دې تمریناتو سره ښیو چې د ناټو خاوره زموږ سره کرښه ده او موږ له هر سانتي متر څخه دفاع ته چمتو یو، خو د روسیې خاورې ته به الوتنه ونه کړو ځکه دا تمرینات دفاعي دي. روسیه د نیټو د پراخېدو او خپلو پولو ته نږدې د دغه سازمان ځواکونو د تمریناتو مخالفه ده. دا تمرینات په داسې حال کې کیږي چې پر اوکراین د روسیې برید سویډن او فنلنډ له کلونو وروسته دې ته وهڅول چې پوځي نژمنتیا څنګ ته کړي او له نیټو سره د ګډې پوځي او دفاعي همکارۍ په لټه کې شي. بلاخره فنلنډ 2 میاشتې مخکې له نیټو سره یو ځای شو او سویډن هم هیله مند دی چې په راتلونکو څو میاشتو کې د دې سازمان غړیتوب ترلاسه کړي.